جی ملګرو ابل ورځ چې په سویډن کې د قرآن شریف سوی دی که نه د هغه په باره کې عمران خان څه ویل دي او احتجاج به راوځي زما د طرفې هم او عمران خان هم ټول پاکستان ته وایي چې تحریک انصاف والا ته نو ټول ته د احتجاج کال درکړی دی تقریبا د جمعې په ورځ باندې به وي او موږ ټولو له پکار دی وایي دې لپاره نه چې موږ د تحریک انصاف صرف کسان نوځو هر مسلمان نوځي د احتجاج دپاره ځکه چې زمونږ د قرآن شریف او زمونږ د اسلام خبره ده زمونږ د پالټو خبره نه ده او زما ټولو ته خواست دی چې دا پالټو دا قصه به پرېږدئ او ټول به راوځئ ځکه چې زمونږ د قرآن شریف بل ورځ تاسو ته پته ده سویډن کې قرآن شریف سوی دی شهید کړی دی نو تاسو ته ټول ته پکار ده جمعې په ورځ باندې به راوځئ عمران خان دا کلیپ در سره هم شریک کومه دا را سره هم وګورئ دا ویډیو ټولو مسلمانانو ته ورسوئ او د عمران خان دا کلیپ وګورئ میرے پاکستانیوں سب سے پہلے تو جو سویڈن کے اندر قرآن کی بے حرمتی کی گئی آزادی رائے کے نام کے اوپر میں چاہتا ہوں کہ ایک زندہ قوم جو کہ اپنے دین سے پیار کرتی ہے اور جو اللہ کی کتاب وہ ہمارے دلوں میں اس کی عزت ہے اور اللہ کے جو ہمارے پیغمبر ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عزت ہے تو جب اس طرح کی چیز ہوتی ہے تو ہم ایک زندہ قوم کی طرح ایک پرامن طریقے سے ضرور بتائیں پیغام پہنچائیں کہ ہمیں اس کی تکلیف ہوئی ہے تو میں آپ سب کو کہتا ہوں میں صرف تحریک انصاف کے لوگوں کو نہیں قوم کو کہتا ہوں کہ جمعے کے بعد آپ نے سب نے جمعے کی نماز کے بعد نکل کے مظاہرہ کرنا ہے پرامن طریقے سے ہمیشہ پرامن رہو کیونکہ ہمارا ملک ہے ہم کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتے لیکن ایک پرامن طریقے سے احتجاج ہو تاکہ پیغام جائے کہ پاکستان وہ قوم ہے جو اسلام کے نام پہ بنی تھی اور ہمیں تکلیف ہوئی ہے کہ یہ وہاں کی پولیس نے اجازت دی کہ جناب آپ قرآن شریف کو جلا دیں اور آزادی رائے کے مطابق آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کی وجہ سے آج 15 مارچ دنیا کے اندر اینٹی اسلاموفوبک دن بنایا جاتا ہے یعنی جو اسلام کے خلاف جو حرکتیں ہوتی ہیں مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوتی ہے اور یہ جان کے جس طرح یہ قرآن شریف کو جلایا گیا اس کو یہ اسلاموفوبیا کے اندر آتا ہے تو ہماری وجہ سے یونائٹڈ نیشنز میں 15 مارچ کو اینٹی اسلاموفوبیا دن بنایا جاتا ہے تو اس لیے ہم سب کو جمعے کے بعد نکلنا چاہیے اور پرامن طریقے سے احتجاج کرنا چاہیے